په رمضان المبارک کې غوره اعمال او الله ته محبوب ترین اعمال چې دي یو د هغې نه د قرآن کریم تلاوت دی. قرآن کریم او د روژې باره کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه او قرآن کریم به الله سبحانه وتعالی ته د قیامت په ورځ باندې د بنده شفاعت کوي. دله به شفاعت غواړي. روژه به وایي چې الله دا بنده چې دی دا ما منع کړی د شهوت نه د خوراک څښاک نه مې منع کړی. قرآن کریم به وایي الله دا بنده ما د شپې د خوب نه منع کړی او زما د وجې نه د بې خوبه شوی دی. روژه به وایي زما د وجې نه د خوراک څښاک خپل شهوات هغه پرېښي دي. نو الله سبحانه وتعالی به دې دواړو شفاعت قبول کړي د بنده باره کې. نو بل غټ خیر ته څه غواړې چې قرآن کریم ستا شفاعت وکړي د قیامت په ورځ باندې. دا میاشت چې د دې ته شهر القرآن ویلی کېږي، د قرآن کریم میاشت. جبریل علیه السلام به په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قرآن ویو او قرآن به تدریسو، قرآن کریم به یو بل سره اړو. دا میاشت چې دا د قرآن کریم میاشت ده، نو باید مونږ ځانونه د قرآن کریم سره هغه ملزم کړو. نو باید مونږ د قرآن کریم ډېر زیات تلاوت وکړو، په تدبر باندې وکړو، په فکر او سوچ سره یې وکړو. ځکه د قرآن کریم په تلاوت سره په یو حرف باندې انسان ته لس نیکۍ میلاویږي او بیا په رمضان مبارک کې د نیکو اعمالو اجرونه او ثوابونه په څو چنده کېږي. نو د خیرونو کتاب دی، د رحمتونو کتاب دی او د هدایت کتاب دی. باید دې ته موږ وخت ورکړو، په خاص کر په رمضان مبارک کې د دې ډېر تلاوت وکړو او ډېر وخت چې دی خپل قرآن کریم په تلاوت کې تیر